بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه او سره د فیسبوک پیج د قصو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو له ما ډېره ښایسته خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده. د چونې قصه ده، ډېره ښکلې قصه ده، ډېره خوند به انشاءالله امید ده چې تاسو واورئ. زما هم دا قصه ډېره خوښه شوې ده. قصې له به راځو. د هغې نه مخکې دا څه ملګري دي دا نومونه ما ځان سره لیکلي دي او چې کوم پاتې شوي د هغو نه بخښنه غواړم. څه ملګري دي نومونه په منډه عالم کمال خان دی، امین نسیم د ټانک KPK نه دی، رحمت نادان د ملیشیا نه، ډاکټر عظمت الهي د روس نه د رشیا نه، نیاز محمد او وقار خان د سعودي عرب ابهې نه، سید احمد د بیشام نه، احمد علي د کرنل شیر نه صوابۍ نه، سید خان او پرمال علي د قطر نه، یارزیب مسافر دی او اسرار د بونیر نه، ادریس افریدي د الخلیج نه. دا یو ملګری دی د ډېر مخکې کمنټ کړی و، هغه زوړ کمنټ ما اوس وکتو. د نه بخښنه غواړم چې زموږ ویډیو دومره لیټ شوه او د ده نوم پکې موږ وانغسته و. ده بلکې بقایا چې خپله تقریبا پوره پته لیکلې د محلي، نو دوی پکې دا درخواست کړی چې زما پوره نوم او پوره پته به پکې ته ووایې. نو دا دی محسن رور زموږ دی د سوات د مینګورې نه، ګرین چوک محله فتح خیل نه. نو دا چې کوم دی محسن و، ده دا فرمایش کړی یو ځل بیا محسن د سوات نه، مینګورې د ګرین چوک محله فتح خیل نه. نو باقاعده هم پکې د ده نوم او باقاعده پته واخیسته. ښه، اوس به راځو خپلې قصې له. د قصې سره سره زه یو پیغام تاسو ته هم درکول غواړم چې کوم زما د یوټیوب ملګري دي هغو ته که دا پته نه چې زموږ د فیسبوک یو پیج هم شته، هلته باقاعده موږ نور د پخواني یادونو وغیره سره پوسټونه وغیره ډېر ښکلي یادونه هم تازه کوو، ډېر ښه ښایسته ښایسته پوسټونه وغیره هم کېږي. دا خپلې قصې هم هلته پوسټ کوو. نو که کوم ملګري په فیسبوک باندې نو هلته هم زموږ پیج د قصو بابا فالو کولی شي. انشاءالله زه به لینک ورکړم په ډسکرپشن کې. قصې له به راځو. ټایم مې ډېر خراب کړ ستاسو. وایي چې پخوا په زمانه کې په هندوستان کې په یو مدرسه کې یو چڼی و. دا چڼی ډېر هوښیار او ډېر چالاک و. د خپل استاد ته مخې ته ناست دی، یو غټ کتاب یې ورته کولاو کړی دی او دا استاد ورته سبق په دغه کتاب کې ورته سبق وایي. په دغه کتاب کې څه د عربۍ څه الفاظ راغلي وو چې پمن وجده او فقط طلبه. شاګرد د دې استاد نه تپوس وکړو، چڼي د دې خپل استاد نه تپوس چې استاد جي یا استاد صاحب دا د دې ټکو څه مطلب دی؟ نو هغه ورته وایي چې شاګرده د دې ټکي دا مطلب دی چې یو سړی ځان سره په اړه کې څنګه نیت ونیسي، څنګه نیت وکړي نو هغه ته هماغه شان میلاویږي. شاګرد چې دا ټکي واورېده لږ ساعت له غلی و بس بیا یې ډایرکټ خپل کتاب بند کو، د استاد نه پاسېد. استاد یې حیران شو چې هلکه ولې ته خو داسې ناګهانه اچانک پاسېدې او کتاب دې بند کو پاسېدې، څه چلو شو؟ هغه ورته وایي چې استاد جي بس الله دې تا خوشحاله کړي، تا خو زه په ډېر غټ راز باندې پوه کړم او د ژوند یو ډېر غټ سبق تا ماته په لږ څه حد کې وي. اوس نور څه ضرورت دی چې زه دا کتابونه وایم اوږده دا شپې روڼوم او دا خواریانې کوم. هغه ورته وایي چې شاګرد څنګه زه پوه نه شوم، ته ما پوه کړه، ستا په دې خبر زه نه یم پوه شوی. وایي چې استاد جي ممتاز ووایي چې په دې کتاب کې اوس دا ټکي وو د عربۍ داسې او د دې مطلب دا ده چې انسان څنګه طلب وکړي نو هغسې ورته میلاویږي. نو زه به په اړه کې طلب وکړم، د باچا د لور یعنې د شهزادګۍ طلب به په اړه کې وکړم او دغه کوشش به وساتم او انشاءالله تعالی چې خدای به ماله هغه د باچا لور راکړي. ولې چې دا په دې ټکو کې دا خبره ویلې شوې ده او دا خبره تاسو د خولې چې دا دروغ نه ده او دا ښه رښتیا ده، ښه ازمیلې د ازمیښت خبر ده. نو زه دغه وجه ده چې زه نور ټکی سبق نه یم او بس زما په اړه کې نن نه بعد دا طلب دی چې زه به د باچا د لور سره واده کړم. استاد ورته ډېر نصیحتونه وکړل چې مغله داسې هم لا ممکنه ده، داسې څنګه کیدی شي باچا د لور سره ستا واده او دا خو ناممکنه ده، خپل سبق وایه، خپل کتاب وایه، خپله غریبي کوه، پلان کې خو په چڼي باندې یوې خبرې اثر ونه کړو. چڼي وایي چې استاد جي کښېنی نه شي. بس د دغه ټکو اثر مې زړه ته پرېوتی دی او بس زما بس د په اړه کې نن د بعد همدغه طلب دی چې زه به د بادشاه د لور سره واده کړم.
سر به زه ستاسو څه خوږم خو شاګرد د مدرسې نه ووته چڼی او خپل سبق کتابونه وغیره هر څه یې پرېښوده او بس د بادشاه دربار ته به تله راتله روزانه به د بادشاه دربار ته ته ښه په پابندۍ لکه د سړي چې نوکري لګېدلي سهار به ښه قلار د مدې د بادشاه دربار ته لاړ مازدیګر چې به کله دربار چوټي شو دربار به بند شو بس دی به بیا دغه ځای نه رخصت شو ډېرې ورځې پکې ووتې دا چڼی دا دغه شان ځي راځي د دې بادشاه ورته هم خیال شو نور خو بادشاه سړی و دربار ته د قسمه قسم خلک راځي څه راځي څه ځي قسمه قسم خلک یې څوک ضرورتمند دي څوک څه څوک څه خو داسې یو سړی چې روزانه سړي ته راځي کیني بیا ځي راځي کیني بیا ځي نو دا لږ د سترګو ته اشنا شو سړی بیا پیژني دې بادشاه دا چڼی د ډېرو ورځو نه لیدلی بلکې د ښه پوره وخت نه چې یاره دا یو هلک دی دا په مخه راځي سهار راځي ښه په پابندۍ د مازدیګره پورې په دې دربار کې ناست او مازدیګر بیا ځي په بل ورځ چې سهار دا چڼی راغی نو د دې چڼي نه یې تپوس وکړو چې ته څوک یې چې ډېر په پابندۍ باندې دې دربار ته راځي او بیا ځې ستا مقصد سره یې غرض څه دی ستا څه خیال دی ته څه غواړې چڼي ورته وایي چې یاره باچا سلامت که د سر امان راکوې نو چې یو خبره وکړم هغه ورته وایي چې یارېږمه د سر د امان دی چڼي ورته بیا وایي چې یاره باچا سلامت زه خو داسې یو چڼی وم او سبق مې طالب وم او بیا داسې رالم او په دې اړه کې مې دا خبره ده چې یاره ستا د لور سره واده وکړمه خو د ډېر وخت نه ځم راځم په دې چې دا خوله مې وړه ده او دا خبره ډېره زیاته غټه ده او دا خوله مې دغې خبرې ته نه جوړېده نو ځکه دا دونه وخت چې زه ځم راځم بادشاه به دې خبره ډېر سخت ناراضه شو دا خبره خپله بېعزتي و خپل توهین یې وګاڼه او فورا په غوسه کې راغی فورا نوکرانو ته آرډر وکړو چې دا ګستاخه چڼی چې کوم دی نو دا فورا ګرفتار کړئ او زندان ته یې ور واچوئ چڼي د دې نه خو جالب به یې کړی و بس چڼی فورا ګرفتار شو جیل ته یې واچو په جیل کې بند شو ورځې شپې تېرېدې چڼی په جیل کې و چڼي کلاړي داسې چل وکړو چې په جیل کې د ټولو جیلیانو سره د ټولو قیدیانو سره هغه ډېر زبردست تعلقات وساتل ډېر ښه تعلقات یې وساتل او د ده د ښه خوی او د ده څه لږ ډېر کم علم چې ده د خپل استاد نه حاصل کړی د هغې د لاسه په جیل کې ډېر زر د ده نوم خور شو او د ده داسې نوم یو جوړ شو چې لکه دی ډېر یو نیک انسان دی یو نیک هلک دی ښه هلک دی هر سړي به په خپل سخته کې په خپل په سخته کې چې به نښتی و به څه مسله به ورته ورانه شوې وه هر څه چې به خو راتلو به دغه چڼي له چڼي به ول هغه مسله حل کوله هغه چې کوم د هغه سخته وه هغې کې به ورسره سلا مشوره به ورسره کوله څه ورځې وشوې چې دغې د هندوستان دې باچا ته د خراسان باچا یو دوه ډکي راولېږل داسې دوه یو شانته ډکي دي د یو میچ ډکي دي یو بیخي یو شانته دي او د دې ډکو سره یو خط راولېږه هغه خط چې د هندوستان دې باچا ته میلاو شو باچا چې دا خط پړاو کړ نو په خط باندې لیکلي چې یاره دا دوه ډکي چې ما در ولېږل ته ماته دا ووایه چې په دې دوو ډکو کې زیله کمه یوه ده او تنه کمه یوه ده یعنې دا د یو بوټي ډکي دي په دې کې زیله کمه یوه ده او تنه پکې کمه یوه ده او دا راته ووایه چې دا د څه کمې وجه یې راته وښایه چې دا په کومه وجه دا پته لګي چې دا تنه ده او دا زیله ده دا جوابونه راکړه که دا جوابونه دې را نه کړه نو لکه بیا ځان جنګ ته تیار کړه زه ستا په ملک باندې حمله کوم ملک دې قبضه کوم د هندوستان دا باچا دړن مې داسې لږ کمزوری و څه لږ ډېر د وسایلو نه هم کمزوری و د دغه خراسان په دې باچا باندې د هغه چار نه راته بل چې ورته هغه داسې مشکل سوال راولېږه سړی ګیر شو چې خدای پاک اوس داسې عجیبه خبره دوه هوبهو یو شان ډکې دي څه فرق پته یې نه لګي په دې کې به زه څه پېژنم چې یاره دا د زیلې ډکی او دا د تنې ډکی دی د ملک ټول دانشوران یې راغوښته باغوانان او زمینداران او قسمه قسم خلک چې باچا که به شک راته شي هغه به دا ډکي به پېژني ټول خلک راله هر سړي دا ډکي وکاته خو ټول خلک په دې کې ناکامه شو ټول باچا ته وایي چې باچا سلامت زمونږ په هېڅ سپیکر کار نه کوي
هېڅ فکر پکې زموږ کار نه کوي چې دا پکې د زیلې کم یو بوټی دی او کم ډکی دی او د تنې کم یو ډکی دی، ځکه چې دا هوبهو یو شان دی، یو میچ په یو انداز ډکي دي، د دې اوس موږ ته څه پته لګي. خبره چلېده باچا سخت پریشانه دی. د دغو نه چې ونه شو نو باچا اعلان وکړو په عام رعایه کې په عام عوامو کې اعلان وکړو چې هر چا له د دې سوال جواب ورځي نو هغه دې ماله راشه د دې سوال جواب دې ماله راکړه، ډېر انعام به وله زه ورکړم، ډېر مال دولت به زه ورکړم، پلان کې دا اعلان وشو. په دې کې یو هلک دی هغه چې دا خبره واورېده نو هغه د دغه جیل نه آزاد شوی او د دغه زندان نه د دغه چڼي سره پاتې شوی. دې کلاړي ته دا پته ولګېده چې هلکه دا چڼی خو ډېر زیات هوښیار او ډېر پوه او د چڼي نه تپوس کوم هغه له کیدای شي چې د دې سوال جواب ورځي. هغه هلک فوراً زندان ته لاړ او د چڼي سره یې ملاقات وکړو. چڼي ته ویل چې یاره داسې معامله ده. چڼي ته ویل چې ته فوراً کې ما له دواړه اړیکې راوړه. هلک راغی د باچا نه اجازت وغوښته. باچا ته ویل چې باچا سلامت تاسو ما له دا اړیکې راکړئ او زه تاسو له به انشاءالله تعالی چې نن ورځ کې به زه تاسو له د دې ډکو جوابونه به زه تاسو له راوړم. ډکې د هغه نه واغسته او سیده بیا زندان ته لاړ یعنې جیل ته لاړ. بیا د چڼي سره ملاقات وکړو. چڼي چې دواړه ډکې وکتل نو مړه چې دا څه مشکله ده، دا خو بس اوس کاغذ راکړه چې د دې جوابونه دله ولیکم. کاغذ یې وله ورکړه نو چڼي خو له اول دواړو ډکو ته نښه وکړه چې دا د زیلې ډکی دی دا د تنې ډکی دی او بیا په کاغذ ولیکه چې دا خبره د دې نه معلومیږي ځکه چې دا د تنې دا ډکی چې دی دا زر وچیږي د ده پټ زر وچیږي او د زیلې ډکی چې کوم دی په ده کې اوبه وي نو دی لږ ټایمه دی لږ په قلاره وچیږي. دغه یو نښه ده یو نشاني دی یو علامت دی چې د دې نه ماته دا پته ولګېده چې دا د زیلې ډکی کم یو د تنې ډکی کم یو دی. دغه جواب یې ورسره ولیکه. دغه دواړه ډکې نښه کړي باچا له راوړه. باچا چې دا جوابونه وموندل ډېر خوشحاله شو. دغه هلک له ډېر انعامونه او ډېر هر څه یې وله ورکړه چې یاره ته خو واقعي چې دا جوابونه دې را پیدا کړه. په فوراً کې د خراسان باچا ته سره د قاصد دغه جوابونه ور واستولی شو. څنګه چې د خراسان باچا ته دا جوابونه میلاو شو یو هفته نیمه لسته ورځې چې پکې نورې وسې څه ګوري چې د خراسان باچا یو بل سوال راولېږه. سوال یې څنګه دی چې دوه پخې اسپې ښه د پوخ عمر دوه پخې اسپې هوبهو یو شان دا اسپې راولېږلې او سره دا خط راولېږه چې یاره سوال په دې کې دا سوال دی چې یاره په دې دوه پخو اسپو کې کمه یو اسپه مور ده او کمه یو لور ده. اب دا راته ووایه چې دا تا ته څنګه پته ولګېده. دا جوابونه ما ته فوراً کې راولېږه پس لږو ډېرو ورځو کې. که دا جوابونه دې راونه لېږل نو ګوره بیا ځان جنګ ته تیار کا. باچا ته چې دا سوال میلاو شو نو باچا بیا تندې له ټک ورکړه چې اوف خدایا تېوې خراسان دی باچا سره څنګه دا خو د بلا بچې په مخه دا سوالونه رالېږي او داسې ګران سوالونه او الټه پسې په آخر کې دمکي راکوي چې که د سوال جواب نه راکوې نو لکه بیا دې پانسي کوم او په ملک ته حمله کوم. باچا بیا په خفګان کې شو بیا په یره کې شو چې خدای پاکه ته خیر کړي د دې سوالونو جوابونه به اوس کوم ځای ګورم. په فوراً کې باچا زمینداران او میخبه او ګجران وغیره شپنکیان او آسونو والا او سایسان او قسمه قسم خو چې باچا کومه محکمه او کم سړی پېژندی شو چې د دې به د اسپې سره تعلق وي او کیدای شي چې دله دا جواب ورځي. دا ټول خلک یې راوغوښته دا ټول خلک راغله خو څوک هم په دې سوال په جواب نه و پوه څه په دې خبره نه و پوه چې یاره کمه اسپه پکې مور ده او کمه پکې لور ده. خو چې بس کم یو به راته نو ویې به چې یاره دغه پلانکی به یې لوري کسه او دا پلانکی به یې موري کسه یعنې دا کسه به یې پکې وي چې شکي به وپې لکه یقیني مطمئن جواب به پې نه و ځکه چې په خپله په هم مطمئن نه و باچا به پې هم مطمئن نه کړو. نو خبره د دې کسه نه ونه وته چې کوم یو به راووته نو دغه کسه به یې وي چې یاره کسه دا پلانکی مور ده او کسه چې دا پلانکی لور ده نور به ورته پته نه وه چې توکه به یې ویشته. باچا حیران پریشان و. بیا هلک ته پته ولګېده. باچا بیا په ملک اعلان وکړو عامو عوامو ته چې هر چا له د دې سوال جواب ورځي نو دا جواب دې ماله راوړي زه به له ډېر انعام ورکړم. هغه هلک ته بیا پته ولګېده کوم چې هغه تېر سوال جواب د چڼي نه راوړه هغه په فوراً کې ځان بیا په چڼي پسې ورسو. چڼي ته وي چې وایه که نه وروره چې دوه اسپې هوبهو یو شان پخې اسپې دي
نو په دې اسپو کې به څنګه پته لګي چې کوم اسپه مور ده او کومه اسپه د دغې مور لور ده. بخښنه غواړم. نو دې چڼې ورته ویل چې دا څه مشکله خو نه ده. داسې کار به وکړو چې دغه دواړه اسپې به یو ډنډ ته به اوبو له بوځي، اوبو څکلو له. کله چې دا دواړه اسپې تا دې ډنډ ته مخامخ کړي، دوی د اوبه څکلې، نو چې کله د یوې اسپې خوله ښکته کړه، نو په دې کې چې کومه د دې اسپې لور وه، نو دا اسپه به په دې اوبو څکلو کې په دې ګوټ ګوټ کې دا خپل سر به راوړي او د دې مور د دې غري لاندې به یې کړي. دا د دې ځناورو د دې اسپو لکه یو قدرتي عادت دی چې دا چې کوم لوري کوم بچی هر څه چې خو چې کوم بچی نو دا په دې اوبو څکلو کې دا خپل سر راوړي او دا اسپې د دې غري لاندې کوي. بس دغه خو اسانه نشانې نه وي، بس چې کمې اسپې د خپل سر د دې بلې اسپې د غري لاندې کړ، چې بس هغه لاندې والا به لوري او له پاسه به یې موري. دغه هلک بیا په خوشحالۍ باندې لاړ باچا ته وایي چې باچا سلامت، سوال جواب مې موندل. هغه ورته وایي چې څنګه؟ بس وایي چې باچا سلامت، ته ماله اسپې راکړه او زه تاله بس معلوموم په لږ ساعت کې چې دا کمه لور ده او کمه مور. باچا فوراً استبل ته ولېږو، کوم اسپو ساتلو والا سایس ورته وایي، هغه سایس ته یې وایي چې یاره دلته اسپې را پرانځه. دې هلک اسپې پرانستې او بوتلې نو دواړه یو ډنډ ته مخامخ کړي. دا اسپې چې څنګه ډنډ ته لاړې، اوبه یې څکلې، دې دواړو اوبو کې خوله ښکته کړه، نو د یو خو اوبه په خپل جوړ څکلې، خو د بلې په ګوټ ګوټ کې دا سر راوړ نو د بلې اسپې د غري لاندې کړ. بس فوراً کې هغه هلک په دې دواړو باندې نښې وکړې چې دا یوه لور ده او دا یوه مور ده. اسپې واپس راوستې، باچا ته یې چې باچا سلامت، دا یو اسپه چې ده نو دا د دې بلې اسپې لور ده او دا یو چې ده نو دی مور ده. باچا ورته چې هلکه دا تا ته څنګه پته ولګېده؟ نو هغه ورته هماغه د چڼې قصه وکړه چې دا د دوی قدرتي عادت دی چې دا یوه اسپه د بلې اسپې د غري لاندې سر د غري لاندې کوي کله چې دوی اوبه څکي. باچا ډېر خوشحاله شو، هلک له بیا ډېر انعام او اکرام ورکړو، ډېر خوشحاله شو. وایي چې بس دا خو دې بیا دغه مه خلاص کړه. باچا واپسې بیا جواب سره د اسپو د خراسان باچا ته ولېږه. د خراسان باچا مکمل لکه بل سوال تیار ساتلی و. څنګه چې خاصې دغه ته ورسېدو د اشته جواب یې ورکړو، نو هغه وایي چې د دې جواب خو ټیک شو، خو بچو د ما نه به خلاصېږئ څنګه، ما راته بل سوال تیار ساتلی دی. او باچا سلامت ته به وویل چې د دې شتو د دې سوالونو جواب به ماله راکړي او د دې شتو سوالونو جوابونه چې هر چا درکړي نو هغه به یا ماله راولېږي یا به ځان سره وزیر کړي. اگه دا جوابونه دې راونه لېږل نو بیا ځان جنګ ته تیار کړه. قاصد هم خفه شو. سوال خط راغی، د هندوستان باچا ته خط راورسېد. د هندوستان باچا چې خط کولاو کړو نو په خط کې لیکل دي چې یو سوال نه دی، ډېر شه سوالونه دي. سوالونه څه دي چې په اصلو کې کم اصل څوک دی او په کم اصلو کې اصل څوک دی، او د عدالت خر څوک دی او د قچرۍ سپي څوک دي. دا تقریبا 3-4 سوالونه په یو ځای باندې په یو خط کې دې باچا ته راولېږل، ورسره پکې دغه دمکي چې یاره که د دې سوال جوابونه دې راونه لېږل نو زه د باندې حمله کوم، او چې چا د دې سوال جوابونه صحیح درکړه نو هغه یا به مال راولېږي او یا به یې ځان سره وزیر کړي. بادشاه بیا فوراً خپل هوښیاران، خپل مشران دا ټول راټول کړه په دربار کې، ټولو سره سلا مشورې د دې سوال جوابونه ترې تپوس کوي. خو څوک به دې سوالونو نه پوهېږي چې یاره دا سوالونه دي څنګه، نو د دې به موږ جواب څنګه ورکوو؟ یو سوال نه دی چې د کم یو به زه جواب لټوم. خیر خبره د باچا دربار نه حل نه شوه، د همیشه په شان بیا در عوامو ته ووته. باچا بیا اعلان وکړو چې یاره دا ماله د دې سوالونو جواب پکار دی، هر چا چې د دې سوالونو جواب راکړو ډېر انعام به ورله زه ورکړم. دا خبر بیا هغه هلک ته ورسېد. هغه هلک فوراً کې بیا ځان زندان ته ورسو، جیل ته یې ځان ورسو، د چڼي سره ملاقات وکړو چې یاره داسې یو څو سوالونه د دې جواب راله پکار دی. هغه وایي چې څنګه؟ وایي چې یاره په اصلو کې کم اصل څوک دی او په کم اصلو کې اصل څوک دی، د عدالت خر څوک دی او د قچرۍ سپي څوک دي. دې چڼې ورته وایي چې ګوره
ځوانه د دې نه مخکې چې تا خو زما نه کم تپوسونه وکړه خو ډېر اسان وه خو ما تا ته وي خو دا اوس چې تا کم تپوسونه وکړو نو دا داسې د ویلو نه دي دې پسې ډېر ګرځېده غواړي ډېر مال دولت ډېرې پیسې پسې خرچ کول غواړي خو دا د ډېر وخت شی ده په دې پسې په خپله واته غواړي دا داسې تیار جواب نه دی چې زه تاله درکړم هلک د هغه ځای نه ناامیده شو دغه شان راواپس شو باچا دغه هلک بیا راوغوښته چې هلکه دغه هلک تېر جوابونه ماله راکړي اوس هم دا سړی راوغواړئ چې ده نه دې د جوابونو تپوس وکړو ځکه چې د تېرو ګرانو سوالونو جوابونه هم ده ماله راکړي کیدای شي چې اوس هم دله دا جوابونه وله ورځي هلک چې راوغوښتو نو هلک ته ویل چې څنګه چل دی داسې سوال دی او سوالونه دي د هغې جوابونه نو هلک وی چې باچا سلامت د سر امان پکار هغه چې د سر امان دی د سر امان مطلب پخواني باچایانو به چې تاسو به ډېر ځای اورېدلي چې معمولي به په دربار کې چا ګستاخي یا هر څه چې د باچا طبیعت په لږ ګډوډ شو غصه به وله ورله نو اکثر فورا یا په خپل تلوار یا په د جلاد په تلوار یا په توره باندې خو دغه سړي نه به یې فورا کې به یې سر غوڅ کړی په خپل عوام کې یو څوک وجل یا قتل کول هغو ته یو څه معمولي ونه کې یو خبره وه نو چا چې به داسې خبره کوله چې د باچا بېعزتي یا د هغه د خفګان خطره به وپکې نو هغه به د مخکې نه د سر امان وغوښته چې یاره ته به ما ته سوی نه وژنې به مې نه دا پلانکی خبره درته کوم نو هغه په لنډو خبره داسې وه چې د سر امان باچا د سر امان ورکړو چې دا د سر د امان د خبره کوو نو هغه چې باچا سلامت دا تېر 2 سوالونه چې وو د هغې جواب زما د ځانه نه و کتلی ما له چا د هغې جوابونه راکړي باچا ورته وویل چې تا له چا د هغې جوابونه درکړي وي چې باچا سلامت ستاسو په زندان کې هغه چڼي رال دا جوابونه راکړي وو چې کوم تاسو په غصه باندې په قید کې اچولی په دې خبره باندې چې هغه ستاسو د لور رشته غوښته او هغه تاسو په غصه باندې د خپل قهر او د خپل توهین د لاسه تاسو قید ته اچولی بادشاه فورا حکم وکړو سرکاري فرمان جاري کړو چې یاره فورا کې دې چڼی دې رها کړی شو دغه سزا دې ختمه شو ما ته په فورا کې په دربار کې حاضر کړي ها هغه هلک ورته قصه وکړه چې یاره خبر رانه په نیمه کې پاتې شوه هغه هلک ورته دا هم وایي چې یاره د هغې جوابونه هم هغه راکړي وو او د دې اوسني سوال لپاره پسې هم زه تللی وم دا سوالونه دا ورته هم ما وي خو هغه ما ته دا خبره وکړه چې یاره د دې جوابونو پسې به واته غواړي دې کې به ټایم لګي په دې کې بس ډېره لویه پیسه لګي او د هغه انګریزانو خبره په دې پسې به ریسرچ کول غواړي دا جوابونه چې دا داسې تیار جوابونه د میلاوېدو نه دي بادشاه چڼی رها کو چڼی د بادشاه مخې ته حاضر شو بیا ورته بادشاه وی چې یاره دا 2 جوابونه به خو دې راکړه اوس د دې 3م سوال جواب ماله پکار چڼي ورته بیا هغه خبره وکړه چې بادشاه سلامت په دې پسې به واته غواړي دې کې به ټایم لګي دغه خبره چې ریسرچ په پسې کول غواړي په دې به ډېره لویه پیسه لګي ډېر لوی مال دولت په پې لګي باچا ورته ووایي چې یاره ستا چې څومره پیسه لګي څومره مال دولت تېرېږي څومره ټایم دې لګي ته ولګوه خدای ته وګوره خو خبره پښتنو خبره په خدای به شي پتا به شي او ما له د دې سوالونو جوابونه وګوره کنې دغه د خراسان دا باچا په موږ حمله کوي او زموږ د ملک په قبضه کې موږ ټول به قیدیان کړي او ده ته یې ووایي چې یاره ستا د خزانې نه هر څومره روپۍ لګي وړه خزانچي ته یې حکم وکړو چې یاره چې څومره پیسې پکار په کم ټایم پکار دله به پیسې ورکړي بلکې خزانچي ته یې ووایي چې یاره دله مکمل د خزانې چابیانې ورکړه او د خپله مرضي ده چې دی څونه روپۍ له ورکړلی چالي نو بس دی به تیالی دی به دغه کوي چڼي د خزانې د خپل ضرورت د هغه چې څومره پکار وي هغه پیسې واخیستې او ځان سره ضروري ساز و سامان د سفر او یو آس وغیره دا هر څه د ځان سره واخیسته د خوراک سامان او روان شو روان لاړ خراسان ته په دې خپل ملک یا باچا ته یا هېڅ چا ته یې ونه ویل چې زه چېرته ځم څه کوم څه نه کوم خو بس باچا ته یې ویل چې باچا سلامت زه به تاله د دې سوالونو جوابونه به زه تاله راوړم بادشاه لاړ چڼی لاړ په خراسان کې ځان له یو کور شانتې واخیسته په کرایه باندې په دغه کور کې د شپې ورځې ژوند تېری او د دقې خراسان د باچا د دربار ته هم د دې زوړ باچا دغه دربار په شان سهار ځي مازدیګر راځي سهار ځي مازدیګر راځي د دغه خراسان د باچا هم دا چڼی په قیاس کې هغه سره چېر دا هلک یا دا هر څوک چې دا زه د ډېر وخت نه وینم
دا د دربار ته راځي خدای ورته څه ویلي نه دي. یو ورځ داسې کار شو چې یو داسې قیدي راوړی شو چې یاره هغه د بادشاه په شان کې ګستاخه خبرې کړې، بادشاه ته یې کنځل ویل او بد ردې ورته ویلې. د سزا ورولو دپاره په دغه دربار کې یو قاضي و، بل پکې کوتوال و یعنې د پولیسو مشر، بل پکې وزیر و، بادشاه په خپلو نور د دربار چې کوم کسان دي دا دربار ټول لګېدلی دی. قیدي راوړی شو، په دربار کې پیش کړه شو. قاضي اوس خپله فیصله اوري. قاضي وایي چې یاره باچا سلامت، دې قیدي ستاسو په شان کې ډېرې بدې ردې ویلي دي، ډېرې ګډې وډې خبرې کړي، تاسو ته یې کنځل ویل کړي دي او ستاسو په شان کې ګستاخي کړې ده. نو داسې کار دې وکړی شي چې دی دې په اره باندې وڅیرلی شي او دی د ټول شپېتې کړی شي چې د عبرت نشان جوړ شي چې آینده دپاره بل سړی داسې غلطي ونه کړي. دې قاضي چې دا خبره وکړه نو دې چڼي ځان سره غلی شانتې په ځان سره وي چې اصل وصل. دا چڼی د بادشاه ته نږدې ناست نو بادشاه دا خبره واورېده، ده داسې په کچه سترګې ده ته وکاته چې د چڼي څه وي. بیا د کوتوال نمبر شو. نو کوتوال وی چې بادشاه سلامت، واقعي ده چې دله ډېره سخته سزا پکار ده. زه خو یم چې د ده سرمن ویستی شي او تسمې دې کړی شي او د هغې نه دې بیخي کټکي او کټونه جوړ کړی شي چې د هم د یو عبرت نه یو نشان جوړ شي چې آینده دپاره بل سړی داسې جرأت نه کوي. کله چې د کوتوال دا سزا واوروله نو دې چڼي بیا د ځان سره غلي شانتې وي اصل وصل. د بادشاه بیا دا خبره واورېده او ده ته په کچه سترګه وکاته چې یار دا هلک څه اصل وصل کوي خو چې یاره د دې څه مطلب دی، څه یې ورته لا ونه ویل. د وزیر نمبر شو. وزیر وایي چې یاره بادشاه سلامت، دا څه دونه غټ جرم ده نه دی کړی چې یاره دله دونه سختې سزاګانې دې ورکړی شي، دا مناسب نه ده. مناسب دا ده چې د ده د جرم مطابق سزا دې ورکړی شي چې یاره ده د بادشاه سلامت په شان کې ګستاخي کړې ده، دغې مطابق څه جرمانه یا څه لږه ډېره څه کوړې موړې د هغه وخت څه دغه جرمانه دې ورکړی شي چې بس هغه د توهین سزا پوره شي او نور دونه غټې سزا ته ضرورت نشته. دا ناانصافي ده، ناجایزه ده. وزیر چې دا خبره وکړه نو د چڼي بیا ځان سره غلي شانتې وي اصل وصل. بادشاه بیا حیرانه شو خو ده ته یې څه ونه ویل. په اخر کې د بادشاه نمبر شو د سزا ورولو ټولو اخر کې، ځکه چې فیصله بادشاه له راتله. بادشاه وایي چې تاسو ټولو په خپل ځای فیصلې وکړې خو اوس زما خبره واورئ. تاسو ټولو خپله رایه ورکړه خو زما رایه دا ده چې که ده کنځل وکړه، که ده بدې ردې ویلې، که ده هر څه کړي دي خو نه دغه کنځل په ما پورې نښتي دي، نه دغه بد رد په ما پورې نښتي دي، دغسې ګندګي خو نه وه چې په ما پورې یعنې ونښته زما وجود ګنده شو څښا شو او نه د ده د دې خبرو د هر څه د لاسه زما په بادشاهۍ کې یا په دې کې څه نقصان څه کمی راغلی دی. بس دا قیدي چې دی دا ما هسې د خدای په نامه معاف کړی دی او پرېږدی چې دې خپل کار کوي سړیا. چې کله د بادشاه دا فیصله واوروله دا قیدي دغه کو خلاص یې کړو، دوی چڼي بیا له ځان سره وي چې اصل وصل. چې کله دغه معامله اپه دپه شوه دا خلک ټول لاړه، دې باچا دا چڼی ایسار کړو، ده ته یې وي چې یاره ته به نه ځې. چڼی ایسار شو. دې چڼي ته وي چې یاره دا فیصله کېده، هر سړي چې به کله فیصله وکړو نو په اخره کې به تا غلي شانتې وي چې اصل وصل. ستا د دې ټکي آخر مطلب څه؟ دې چڼي ورته وي چې یاره باچا سلامت، که د سر امان راکوې چې زه تا ته ټولو قصه وکړم. هغه ته وایي چې بلکل د سر امان دی. وایي چې باچا سلامت سړی که په هره عهده باندې، په هره رتبه، په هره درجه، په هر دغه چې ورسره پاور یا هر زور چې ورسره په لاس وي، خو هغه چې په اخره کې فیصلې له ځي، اخري د فیصلې ځای له هغه راځي نو هغه حق خپل خوی ښکاره کوي، کوم چې د هغه نسل وي، کوم چې د هغه پلار نیکونو، کوم چې د هغه اصل حقیقت وي. نو زما ځکه وي چې اصل وصل. باچا وي چې زه په پوه نه شم، ته ما پوره پوه کړه. وي چې باچا سلامت، د دې وزیر تاسو معلومات وکئ او دا وزیر چې کوم دی نو دا به د ده پلار نیکونه یا د ده شاته چې کوم نسل دی هغه ټیک به هغه ترکاڼان وي.
ځکه چې ته کله فیصله اوروله نو ده وي چېرې دا د په منځ د اره کړی شي او د وجود د شپېتې شپېتې کړی شي نو ده په فیصله کې حق خپل خوی حق خپله رنګه راښکاره. باچا سلامت چې کوم دی نو هغه فوراً کې مشران راټول کړه چې کوم غټ غټ مشران وو د وزیر تحقیقات یې وکړو نو هغوی چېرې واقعي د دې وزیر چې کوم دی نو شاته پلار نیکه یا ډر نیکه یا لرې چې کوم شاهجره ده نو هغه ترکاڼانو سره لګېدلی د دوی اصل چې کوم دی هغه ترکاڼان دي. باچا حیران شو. بیا چڼې دې باچا ته وي چې باچا سلامت دا ستاسو دا کوم کوتوال چې دی د ده تاسو معلومات وکئ نو د ده اصل چې کوم دی د ده نسل چې کوم دی نو هغه به شاخیلان دي. ولې چې هغوی دغه کاروبار کوي دغه کسب کوي نو ده په آخره فیصله کې هم د هغه رنګ او خپل خوی راښکاره کړو چې یاره باچا سلامت د ده نه د سرمن وویستی شي او د هغه نه د کټکي او کټونه وغیره جوړ کړی شي د خپله فیصله واورول. نو بیا فوراً کې د کوتوال شجره راولټولی شوه د هغه معلومات وکړی شو نو دغه خبره ظاهره شو چې واقعي دغه چې کوم دی دغه کوتوال د شاخیلانو د نسل. بیا یو خبره زما په دې قصه کې لږ وخت پاله بریک کلم تاسو یو خبره کوم. یو نسل یا یو قوم چې دی دا کم یا د چا نه سیوا نه دی. دا نسلونه دا قومونه دا الله تعالی صرف د پهچان دپاره رالیږلي دي صرف د پهچان دپاره مقرر کړي دي چې یعنې پته لګي چې یاره پلانکې د پلانکې ډلې دی پلانکې د پلانکې لکه څنګه چې د هر سړي نوم زما نوم دی ستا نوم دی د بل نوم دی که اوس فرض که دا نومونه نه وي خو چاته پته نه لګېده که نه د پلانکي ته زه غږ څنګه وکړم نوم یې څنګه دی نو داسې به بیا د قوم او د ذاتونو به هم چې کوم د نومونه نه نو هر څه به ګډوډ و هرګجب و. دا الله تعالی ټول دغه خلک دوی له نومونه ورکړي ذاتونه نسلونه دا د دې دپاره نه دي چې یاره موږ د چا ته کمزوري وګورو یا د چا په نسل یا په ذات په سر باندې د هغه بېعزتي وکړو یا د هغه ته په هغې وجې کم نظر وګورو یا چې کم دی نو یا د چا د ذات یا د نسل د لاسه سړي نه اسمان جوړ کړو چې یاره بس دا خو د ده نه علاوه بل څوک شتی نه. د الله په قانون کې ښه سړی تقوادار او پرهیزدار او نیک سړی دی. ښه سړی د الله په قانون کې ښه درجه د هغه سړي ده. ښه او بد په دغه طریقه باندې دی چې څوک پرهیزګار تقوادار او نیک. ښه درجه په دې نه ده چې چا نسب ښه دی د چا ذات ښه دی نو هغه به ښه وي. اوس به راځو خپلې قیسې ولې چې په دې قیسه کې د ذات خبرې رالي نو ما وی چې زه تاسو دا وضاحت وکړم چې هسې نه څوک بده وګڼي. نو بیا وی چې باچا سلامت د دې وزیر تاسو معلومات وکئ دا وزیر چې کوم دی نو د اصله به دی خامخا دا وزیر چې دی نو په اصل کې دی د نسلي وزیر پاتې شوی دی شاته د پلار ریکونه هم وزیرانو ځکه خو د فیصله یې د انصاف په کولو کوشش وکړو دا وایي چې یاره په انصاف دې فیصله وکړی شي. د وزیر چې لږ ډېر معلومات وکړی شو نو دغه ظاهره وه چې یاره د پلار ریکونه ټول د باچاهانو سره پاتې شوي ټول په وزیرانو په غټو عهدو پاتې شوي. بیا ورته چڼې وي چې باچا سلامت خفه کېږئ مه خو تاسو چې کوم دی نو تاسو هم د وخت نه نسل در نسل چې کوم دی نو تاسو نسل د باچایانو دی ځکه خو ولې چې په تاسو کې او په باچایانو کې دا خوی چې د انتقام اغستو رګ پکې ډېر نه وي او خواهش پکې ډېر نه وي او د معاف کولو د خپل رعایا سره د عدل او د انصاف کولو جذبه پکې ډېره وي. بادشاه چې د ده دا خبرې واورېدې دا جوابونه یې واورېدل نو ډېر خوشحاله شو. ده ته یې بیا وی چې ته ماته دا ووایه چې ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی نور ستا مقصد څه دی غواړې څه. دې چڼې ورته وویل چې باچا سلامت زه په سجستان کې پیدا شوی یم او هلته لوی شوی یم بیا تاشقند ته راغلی نو په تاشقند کې ما سبق ویلی دی او د میرالعرب مدرسې زه یو سندي عالم یم. سند مطلب سرټیفیکیټ چې ته په انګلیش کې وایي او زه بس یو ملنګ سړی یم د خدای یو ملنګ یم په کوم ځای کې ښه او په هغه ځای شپه زما دا قیسه نشته چې یاره څه ډېر غټ خواهشونه مې نشي چې بیا پلانکي ځای ته لاړ شم بیا به پلانکي ځای ته لاړ شم زما دغه قیسې پیسې نشته. د باچا دا چڼی ډېر خوښ شو په مثال کې هغه ځان ورته ملنګ جوړ کړی دا چڼی د ځان سره وزیر او چڼي ته وي چې یاره بس ته به زما سره نن بعد وزیر نور هم د ما ډېر ښه وزیران دي ته به هم زما وزیر. چڼی وزیر شو
چڼي کلاړي د بادشاه ډېر خدمت شروع په هره مشکل مسله کې به د بادشاه امداد کو بادشاه به یې پوه کو او په هر سخته کې په هر دغه کې د بادشاه سره څنګ په څنګ وبیخي د بادشاه دا چڼی نور هم ډېر زیات زړه ته پرېوتو چېرې دا خو پکار دا چې دا چڼی مکمل زما سره دلته پاتې شو لکه په هېڅ حال زما نه رانشي نو د دې دپاره ده داسې کار وکړو چې خپله لور چې کومه وه د دې بادشاه لور شهزادګۍ هغه یې دې چڼي ته واده کړه د بیل یو محل جوړ او دا چڼی چې کوم دی نو په دغه ځای مکمل پوخ شو لکه په دغه ځای ښه غټ وزیر شو په باچا پسې دویم وزیر په دغه ځای کې د باچا سره شو د چڼي چې کومه ښځه وه شهزادګۍ وه د چڼي سره به اوسېده او په خوله به یې دې چڼي تل ویل د مشرانو خبره ډېر غوشان به یې په لوړ وال او دا لویل ورته ویې دا دوړې به یې بادولې چې زه په تا ډېره مین یم او زما ستا نه بغیر سکړ نه تېرېږي ستا نه بغیر زه ډوډۍ نه خورم او ستا نه بغیر زما خوراک لته نه کېږي پلان کې چڼی به د مازدیګره پورې به دربار کې و بیا به کور ته راته خو دې چڼي پټ په پټه یو کار کوو چې هغه هېڅ چاته نه و معلوم ده به داسې کار کوو چې دغه باچا په دغه خراسان کې چې کوم یو مشهوره ډمه وه ډېره ښایسته وه او ډېره مشهوره وه د ډېر د لرې لرې نه سوداګرانو وزیرانو افسرانو پلانکې چې کوم مالداره خلک وو د هغې ګډا لیدو له به راتله هغې ته به ناست وو دغه ډمه به ورته ګډېدله د هغې بس دغه قصب کاروبار وو دوی به دا پیسې میسې شیندلې هغې به دغه پیسې چې کوم دی نو هغه راټولولې هغه د هغې د ژوند قصب او کاروبار وو دا چڼی به په داسې ټایم کې تلو چې د دغې ډمې په ځای کې به بل څوک نه و صرف دا چڼی به دغه ډمې ته ناست و دا ډمه به ګډېده او دې چڼي دا خو بیا وزیر و که نه خو چڼی نه و وزیر د دنیا جهان چې څه مال دولت و د هغه په لاس و لویه پیسه به دې چڼي په دغې ډمې شیندله دې ډمې سره به بیا ګپ شپ لګاو بس په اخره کې به خپل کور ته راته دغه شان دا خبره اتره روانه ده دا چڼی خو په اصل کې دغه ملک ته یا دغې باچاهۍ ته په یو مقصد تللی دی د ځان له یو ډرامه ځان له یو قصه جوړه کړله په هغې باندې دی عمل کوي په هغې باندې لګیا دی دې ورځ داسې کار وکړو چې داسې پنډوکی شانتې جوړ کړی دی دا پنډوکی ځای په ځای د وینو څښا دی دا لاس دواړه د ده په وینو سره دي او دی ډېر په بې حوصلې او ډېر اګیر بګیر او ډېر ګډ وډ ناګهانه دی خپل محل ته یعنې د شهزادګۍ د کور ته ننوتو سم ګډ وډ د خوله پرې راغله او سترګې بهر ته راوتې دي سم رپېږي او شهزادګۍ ته وایي چې ښځې فوراً کې کمرې ته ځان سوه راځه او کشۍ بیلچه راواله چې دا غوټه ښخه ښځه حیرانه چې خدای پاکه خاوند مې څه راوړي دا څه شی دا څه بلا او دا ولې وایي چې دا ښخه ښځې فوراً کشۍ بیلچه د هغه چې کوم اوزار هغه یې راواغسته د ده سره امداد وکړو زر زر دوی دا کمره راوکنسته کنده یې پکې وکړه دغه غوټه یې پکې کېښوده او بنده یې کړه چې کله دا غوټه پناه شوه نو دې چڼي یعنې په دغه وخت وزیر د شکر ادا کړو چې خدای پاکه شکر بلا نه او د غضب نه خلاص شو بلا وخت په چوړي ورسره نه و بیا یې لاس وینځل خپله خوله مله یې پاکه کړه چې کله یې ساړه په ځای شو نو ښځې ته تپوس وکړو چې خاونده د بلا نه خلاص شو خو دا مې پوه کړه چې دا څه شی په دې پنډوکي کې دا څه شی دا څه شی دا ښخ کړو د لاس یې د وینو سره او داسې ګډ وډ وي او داسې دغه کې رالي وزیر ورته وایي چې ښځې ډېر خطرناک او ډېره غټه جوره د راز خبره ده خو ته مې ښځه او تا زما سره ډېرې وعدې کړي دي او ډېرې خبرې دې کړي ته په ما ډېره مین یې ما ته پته ده چې ته زما راز وساتې د باچا لور یې ډېره رازداره ښځه رازداره جنۍ او تا ته به دا خبره وکړم لکه خدای به شي په تا به شي لکه دا راز بل چاته ښکاره نه کړي شهزادګۍ ورته وایي چې دا ته څه خبرې کوې زه به ستا راز ولې ښکاره کوم زه د باچا لور یم او زما زړه د باچاهانو په شان غټ دی زما په زړه کې ډېر رازونه زما ډېر غټ دی ډېرې خبرې پکې ځي ستا راز چاته نه یم ته ما ته حل ووایه چڼي ورته وایي چې دا چې کوم دی دا د وزیر هغه زوی و او دا مړه کنځلې کول او بد ردې ویلی او بلکې بد ردې تا ته ویلي او ستا په سر دا خبره کوله چې دا د باچا دا لور چې دا ټیک نه وه د دې کردار صحیح نه و
او په تا پسې دا خبرې کولې وي چېرې دا خو ځکه ته داسې یو لاروی سړی او داسې د لارې مسافر راغلی او دا ځکه تاله درکړه دا که چېرته سمه شهزادګۍ وي سمه برابر وي چېرته باچا له به یې ورکړی وو چېرته نورو شهزادګانو تاله یې چېرته درکول بس وي دا خبره چې ما واورېدو نو زما مازغو مې کار نه و کړی او خانجور مې راایستی او شهزاده مې په ټک ټوک کړی د وزیر زوی وزیرزاده چې کوم دانه مې په ټک ټوک کړی او راوړی بس بیا وروسته پوه شوم چې دا خو ما سخت بد وکړو او ښځې په تا پسې وو په خدای پسې هلک خو دغه دی موږ په کنده کې ښخ کړو لکه په تا پسې په خدای پسې څوک خبر نه ښځې وي چې بس خاونده زه بلکل څوک نه خبر وزیر څه کار کړی دی چې وزیر یعنې چڼي د دغه شهزاده د توبه د دې وزیر د بل وزیر د زوی سره دا کار کړی چې دغه زوی وله په بانه باندې بوله او خپل یو د ده یو جګري یار او د ده یو دوست ډېر اعتمادي هغه ته یې حواله کړه هغه ته وایي چې د ده داسې میلمستیا داسې خاطر مدارت د ده وکړه او داسې دی خوشحاله وساته چې دې اړو د واپس راتلو نوم نه لي وخت پکې تېرېده سهار شو 10 بجې ماسپښین شو مازدیګر شو چې څنګه مازدیګر شو نو د وزیر په کور کې شور غوغا جوړه شوه چې یاره هلک تللی دی سهار کې ورک شوی دی او تر اوسه پورې هلک را پیدا نه شو هلک رانغی په ملک کې ځای په ځای چې کم دی نو دا خلک وزغلولی شو دا سپایان او پولسان وغیره دا ځای په ځای درک لګوي تپوسونه کوي دا جړه او غوغا جوړه ده دا ښځې راځي دا خپل مخونه وهي او دا دربار جوړ ځان وهي چې یاره د وزیر زوی ورک دی او چې پته نه لګي مړ دی که ژوندی دی چا وتښتو چېرته ځناور وخوړ چېرته ځمکې راښکودو چېرته غورځېدلی دی مړ دی څه چل شوی دی څه پته د وزیر د زوی نه لګېده قسمه قسم خلک وزیر له غمرازۍ را راتله څوک باسې د خبره چې د ځان ښودنې دپاره څوک به په حقیقت کې په دغه خبره خفه و راتله به په دغه مازدیګر د دې چڼي کومه ښځه چې وه شهزادګۍ دا خپل پلار کره خپل مور کره راله هلته هم نوکران خفه دي او ټول خلک خفه دي او دغه خبرې شروع دي دغه شهزادګۍ د خپلې مور نه تپوس وکړي چې یار دا په څه باندې خفګان دي او دا خلک په څه پسې ګرځي مور ورته ویلي چې یاره لورې ته خبر نه د پلانکي وزیر زوی د سهار نه ورک دی او خلک پسې ګرځي درکې لګوي تپوسونه یې کوي چې څه شو دا شهزادګۍ د ځان سره داسې موسکی غوندې کې شوه لکه داسې د ملنډې هغه موسکا یې وکړه وایي چې مړي چېرته چا موندلي دي بیا او مړي چېرته واپس راغلي دي دې مور چې تپوس کړی چې لورې دا ته څه وی ولې شهزاده د وزیر زوی مړ دی څه او تا ته چې وایي چې چا مړ چا مړ کړی دی دوی ورته وایي چې مور په تا به شي او په خدای به شي او راز درته وایم خو چې لکه خدای ته وګوره چې چا ته حل ونه وایي چې وایه حل راته وایه څه چلو شو بیچاره دا هغه دغه نه دی هغه اصل نس هغه نه چې نسل شته نه چې ذات شته هغه یو لاروی او مسافر چې هغه تاسو چې په زړو بغه کړي غرقه کړي تاسو چې ورزه ورکړي دا هغه وجل او زما د مخې وجل ما ته وی چې که تا چاته حل وي یا چرینګ وکړو تا سره مو او زما د مخې زم په کمره کې خښ کړل خو چې ته وګوره خدای ته وګوره خو خدای به شي او پتا به شي لکه ته چاته حل ونه شهزادګۍ لاړه د دې مور چې کم دی نو زړه پړسېده ورو خبره یې ټینګه نه کړه یو خدمتګار یې سره غلي غونې کې ګړنګ پړنګ وکړي چې هر ته خبرې داسې دا شهزاده چې دی د وزیر زوی چې کم دی نو هغه تا ته پته ده چې هغه وګوره چا وجلی او چې چا وجلی چې پلانکي وزیر نه زما هغه زوم هغه وجلی خو لکه ته به چاته حل نه وی ورو د دې خدمتګار نه بلې ته ورور د محل نه خبره ورته بار خورېده په سهار له باچا ته خبره ورسېده باچا ته چې خبره ورسېده نو باچا په فورا کې د چڼي یعنې د وزیر د ګرفتارۍ حکم و چې یاره په دی دې فورا کې ګرفتار شو په محاصره یې به د باندې د مرګ سزا وخېژوله او د مرګ سزا څنګه چې یاره په یو خوشي ځای کې یو خوړګۍ یا داسې خوړ شاندې یا جوور یو خټ دی په هغې کې په ده باندې د مرګ سزا وخته چې یاره مکمل د سر اړو سر پاته ونه لګو کارغان مارغان او ځناور د وجود وخوري چې د پاته ولګي
خبر د مرګ د سزا خور شو. بل خوا ډمې چې دا پته ولګي چې یاره وزیر چې کوم دی 2-3 ورځې وشو 4 ورځې وشو دی رانغی چې خدای خبر دی به چېرته تللی. د وزیر د ډمې غم شو په دې کې هغې ته دا خبر ورسېد چې یاره داسې د باچا پلانکی وزیر په د مرګ په دغه کې نیوی شوی دی او د مرګ سزا پرې ختلې ده. ډمه ډېره زیاته خفه شوه، ډېر خفګان یې ته ورسېد. دی داسې کار وکړو چې په فوراً کې چې څه مال دولت او څه زر جواهرات چې څومره مال ورسره ولې چې دا د دغې ملک ډېره مشهوره ډمه وه او ډېر لوی خلک به دې ډمې ګډا کاتول او د دې تماشې له به راتلل. د دې سره لوی مال دولت یې جمع کړی چې د دې څه جمع پونجي و څه مال دولت ټول یې د ځان سره راواغېسته، 3 اسپې د ځان سره کړې او روانه شو. سهار وختي ما ځای ته ورسېد چې په کوم ځای کې به چڼي له سزا ورکړی کېده. چې څنګه دا جلاتیان راله 3 جلاتیان دي، چڼی ګرفتار دی، په لاس یې تړلی شوي دي، د دوی سره تورې دي او ډېر په غوسه کې دي. او چې کله د سزا هغه ځای ته راورسېد خشکې تشکې ځای دی، نور پکې د سره څوک نشته، خو بس دغه ډمه پکې غلي شانې ولاړه ده پټه. دغه 3 جلاتیان او چڼی راغی. دې ډمې دې جلاتیانو ته مینت شروع کړي چې خدای ته وګورئ دا سړی مه وژنئ او په دې به څه وشي، خو تاسو داسې کار وکئ چې دا زما سره چې څه مال دولت دی دا زه تاسو له درکومه او لیوني یې تر څو پورې به د دغه باچا غلامي کوئ. جلاتیان یې چېرته 7-8 روپۍ به تاسو تنخوا یا میلاویږي یا به درته نه میلاویږي، دا ستاسو څه زندګي ده. خو دا مال دولت ته له درکوم او بل ملک ته لاړ شئ، په بل ملک کې پکې ژوند کوئ او ټول عمر ستاسو چې دا مال دولت خورئ ښه په مزو او په عیاشانو پې ستاسو عمر تېرېږي. او دا سړی مه وژنئ، که دا تاسو مړ کړئ، دا لږ تاسو مړ کړئ، تاسو ته به څه میلاوي؟ هېڅ تاسو ته نه میلاوي. مال دولت ته ټینګېده ډېر ګران کار دی. جلاتیانو یو بل ته وکاته، سترګو یې چمک وکړه، ویل چې یاره هلکه دا خبره خو صحیح ده. ټولو دغې ته ځان جوړ کړو دا خبره ته وکړي چې بس ټیک ده. دغه مال دولت یې دغه ډمې نه واخیسته او هغه آسونو ته وخاته او سواره شو، لاړ او بل طرف ته د دغې ملک نه ووته، په بلې باچایۍ ته ځان له روان شو. چڼی د دې ډمې پر احسان باندې ډېر زیات خوشحاله شو. دې ډمې ته وایي چې یاره زه خو یو غریب چڼی یم، نه زما څه کاروبار شته، نه را سره څه مال دولت شته، نه مې څه اسره بسره شته، نه مې څه پوله پټی شته، نه مې څه کور بنګله شته او تا زه ولې زما په سر دونه مال دولت او دومره پیسه دې ورکړه او په ما به اوس ته څه کې؟ ځان دې هسې دغه ډمې ورته وایي چې یاره نه هر څه چې زما اړه تا سره لګېدل او زه چې کله ستا د دغه نه خبر شوم ستا د مرګ د سزا نه 3-4 ورځې ته زما ځای ته راغلی هم نه وي، نو بس زما اړه وار ونه کړه او زه فوراً کې په تا پسې رالم او ته مې د دې نه آزاد کړه او اوس بس چې ته کوم ځای ته ځې زه به ستا سره یم. چڼي ته چې پته ولګېده چې یاره ډمه په سچه باندې ده، بس دا ډمه یې د لاسه ونیوه، آسونو ته دواړه سواره شو او روان شو. روان چڼی سیده خپل ملک هندوستان ته واپس راغی او خپل باچا ته وایي چې باچا سلامت، ما د کوم چې سوالونه د هغې سوالونو جوابونه مې موندلي دي. باچا ډېر زیات خوشحاله شو. باچا وایي چې ته خو ډېر وخت ورکړو، تپوسونه هر څه وشو. چڼو ته بیا خپله ټوله قصه وکړه. چڼي وایي چې بس ما له کاغذ راوالي لیکل وله کس په قلم سره راوړی، زه دغې باچا ته جوابونه لیکم. چڼي وایي چې یاره په جواب کې دغه باچا ته د خراسان دی باچا ته ولیکل چې باچا سلامت، تاسو دا تپوس کړی چې په اصلو کې کم اصل څوک دی؟ نو په اصلو کې کم اصل ستا هغه لور وه چې دې دومره زما راز ټینګ نه کړ چې یو ورځ لا نه وه تېره شوې، دا چې کوم دی نو دې خپل ما چې کوم راز دی ته ویلو هغه راز دی خور کو او راز خورېده نو څه کې چې زه د دار سر ته یې راورسولم او زما په سر باندې توره وه، زه یې مرګ ته قابو کړم. دغه په اصلو کې دا کم اصله دا ستا هغه لور وه. ډېر به بې ادبۍ د معافي ته ورته وایي چې بې ادبي دې معافې، خو لکه دا ستا د لور چې ده نو دا په اصلو کې کم اصله ده. او بل په کم اصلو کې چې اصیله چې کوم دا هغه دا ډمه ده چې کومه ما د ځان سره راوسته چې دا د کم اصله وه، د دې پیشه یا د دې کم کاروبار دا چې کوم دی کم اصل و، ښه نه و. خو دې زما سره دومره اصیلتوب وکړو چې د دې چې د ژوند څه جمع پونجي څه کاروبار چې څه و
هغه ټول هغه ستا جلاتیان له ورکړو، زه یې په قیمت باندې واغستم او زه یې خلاص کړم او زه یې راوستم. او بیا بیچاره باچا سلامت خفه کېږي به نه، خو تا چې کوم دریم تپوس کړی چې د عدالت خر څوک دی، د عدالت خر تی. د عدالت خر ته ځکه چې تا دومره اړو تفتیش یا تحقیق ونه کړ چې تا ته دا خبر میلاو شو چې یاره چڼي د وزیر زوی وژلی دی، تا اړو دونه تفتیش ونه کړو، د لور نه دا تپوس تا کړی چې لورې ته ما ته هغه ځای وښایه چې په کوم ځای کې دا مړی ښخ دی او دا څنګه وژلی دی څنګه نه دی، تا ته چا ویل دي چا راته نه دي ویلي. تا اړو پوټی تفتیش ونه کړو چې څنګه ته خبر میلاو شو فوراً دې په ما باندې د مرګ سزا وخېجول، وا دې وروله. او اخرنی تپوس چې ستا کوم و چېرته تا وي چې د قچرۍ سپي څوک دي، د قچرۍ سپي دغه جلاتیان دي چې دوی ستا وفاداري ونه کړه، ستا د ملک سره وفاداري ونه کړه، د خپلې پیسې سره وفاداري ونه کړه. دوی په کار دا وی چې زما نه سټ وهلی وی او دا پیسې او دا رشوت نه وی قبول کړی، خو دوی څه وکړه چې دا رشوت هر څه یې قبول کړه او خپله نوکري خپل وطن او ستا سره ټول ورته سره بې وفایي وکړل. دا د قچرۍ ښځې دي. او لاندې په آخر کې ورسره نوم ولیکو چې ستا سابقه زوم او وزیر، او بیا ورسره بل پیغام ولیکو چې ګوره که اخوا دې خوا دې وکړه او زمونږ په ملک د حملې سوچ وکړو نو ګوره زه ستا وزیر پاتې شوی یم، ستا ټولې کمزوریانې ستا ټول رازونه هر څه ماته معلوم دي، او ګوره ښه به دله نه یو، ته به لا حمله کوې یا نه کوې، موږ به د باندې حمله کړي او هر څه به مې درنه قبضه کړي. دغه جواب یې خراسان ته ولیکه. ها په خط کې دا هم ولیکل چې زه بې ګناه یم، ما د وزیر زوی نه دی وژلی، دا خپل دوست هم ورته هغسې پلان کېږي که زما یو دوست دی لاړ شي د وزیر زوی به هلته وي او ډېر په خوشحالو او ډېر په مهمان نوازۍ او ډېر په ښه انداز به هلته ناست. دا جواب د خراسان باچا ته ولېږلی شو. خراسان باچا ته چې میلاو شو نو خراسان به باچا باندې د یو خوله ځي او بله پرې راځي. د هندوستان دا باچا د چڼي نه ډېر زیات خوشحاله دی، ډېر زیات خوشحاله دی چې یاره یو خو ملک د بل ملک د حملې نه بچ شو، بل داسې مشکل سوالونو جوابونه درته میلاو شو. باچا ډېر زیات خوشحاله ډېر خوشحاله او په جوش کې راغی. چڼي ته یې وویل چې یاره تا زما نه زما لور غوښتې وه، زما د لور رشته دې غوښتې وه او بس نن نه بعد به ته زما سره په دې دربار کې به زما سره به په دې محل کې او زه تا له خپله لور در کوم، خپله لور درته واده کوم، شهزادګۍ درته واده کوم. چڼي په فوراً کې باچا ته جولۍ راوچوته کړي چې باچا سلام دې جولۍ ته وګوره، یوې شهزادګۍ د مرګ تختې ته رسولی وم او قابو نږدې دا وه چې سټ یې رانه والی او بله شهزادګۍ نشم اخیستی او دا کمسله ډمه مې ځان سره راوستلې چې دې زه په قیمت اخیستی یم، دې زه اخیستی یم، زه اوس د دې یم او بس دا کمسله ډمه به زما سره یې نن به زه هم د دغې ډمې سره واده کوم او د دې سره به ژوند تېروم. باچا د چڼي په فیصله باندې د هغه سره راضي شو او چڼي له ډېر مال دولت او ډېرې پیسې هر څه یې ورکړې چې یاره دا ویشته هم ستا دا انعامونه شو، نور هم چې په ژوند کې ستا څه نمونه ضرورت څه نمونه ستا خواهش خدمت وي نو ته بې تپوسه دربار ته راتلی شو، خپل کار هر څه چې کوم دی خواهش بې تپوسه او بې مینته پوره کولی شي. چڼی بیا دغه ډمې سره لاړ، د هغې سره واده وکړو، خپل ژوند په خوشحالو او په مزو تېراو. نو دا به زموږ نننۍ یو خوندوره او مزیداره او ډېره زبردسته کیسه، انشاءالله داسې نورې هم ډېرې خوندورې مزیدارې قیصې را روانې دي. داسې یو څو قیصې شته ډېرې غټې غټې اوږدې قیصې دي چې ډېرې د قیصوارې قیصې وي. زما انشاءالله دغې ته په سوچ کې یم، ځان ورته تلمه را تلمه او ځان ورته ګورم چې یاره دغې ته ځان په څه طریقه جوړ کړو. ولې دا قیصواره قیصه داسې چې یاره دا چې کله شروع کړو شروع کولو سره دا بیا په ترتیب باندې او په مستقل بیا کول غواړي او په ځای ختمول غواړي، ولې چې په هغې کې بیا چوټي راځي نو بیا پرې څوک پوهېږي نه چې یاره ډېر ملګري پکې بیا دا ګیله کوي چې یاره زموږ نه تېره قیصه هېر شي چې تا څنګه قیصه کړې وه، نوې قیصه نوی قسط لا نه راغلی. نو زه خپل اندازې ته خپل مصروفیاتو ته ګورم چې آیا داسې قسطواره اوږده قیصه پکې موږ شروع کولی شو او که نه. نو که کېده انشاءالله نو ډېرو ملګرو فرمایش دی چې یاره اوږدې قیصې دې شروع کړی شي، قسطوارې داسې ډېرې اوږدې قیصې د هغې ډېر شوقیان دي پکې ډېر فرمایشیان دي
نو زه انشاءالله دغه حالاتو ته ګورم او نور به م انشاءالله لنډې اوږدې قصې ډېرې مختلف قصې موجود دي زموږ سره که خیر انشاءالله د ختمېدو به انشاءالله تعالی چې سر نه تاسو به انشاءالله چې مصروفه ساتو او کوشش به کوو چې زموږ دا قصې په چا لګي د چا وخت پې ښه تېرېږي د چا په مخ باندې به موسکا راځي د چا ټایم پې تېرېږي او وخت پې لنډېږي نو کوشش به کوو چې یاره زموږ دا قصې نورې هم ښې قصې ښه خوندورې قصې تاسو ته پېښ کوو که خیر انشاءالله او ډېر ملګري ټلیفونونه کوي میسجونه کوي کمنټس کوي د قصې خوښۍ د خوښولو اظهار کوي او خپل مینه راکوي خپل محبت راکوي دغه ټول یو جهان مننه الله م ښاد او باد او بریالي ساته انشاءالله زما سره اوسېږئ تر روانه قصې پورې در روان ویډیو پورې ښاد او باد اوسئ الله م ښه ساته د الله په امان